د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی او د نړۍ په هر لیګ کې لوبېدونکی لوبغاړی او د ډېرو نجونو زړونو وړونکی لوبغاړی محمد نبي عیسی خیل مینوالو لپاره په دغه ویډیو کې یو ډېر زبردست او ښایسته زیری لرم چې ملګرو دا به څه زیری وي او محمد نبي عیسی خیل څه کړي دي نو ډېر په زړه پورې معلومات دي دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ خو مخکې له دې چې ټوله ویډیو تاسو وګورئ همداسې به همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ګران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ملګرو آی سی سی یوازې استعداد ته ګوري نه واسطه ګوري نه پیسه ګوري هېڅ ته نه ګوري یوازې چې وړتیا ولري نو آی سی سی بیا تا پروموټ یا پرمختګ درکوي نو د ډیرو خلکو به دغه ارمان وي چې محمد نبي عیسی خیل د الراونډرانو په لومړی مقام کې وویني نو ملګرو آی سی سی په تازه درجه بندۍ کې محمد نبي عیسی خیل د الراونډرانو شل اوریز فارمټ کې په لومړی مقام راغی نو چې دا د ډیر افتخار خبره ده د افغانستان لپاره او بل خصوص د محمد نبي مینوالو لپاره چې مخکې میکسویل په لومړی مقام و له استرالیا څخه چې اوس محمد نبي له افغانستان څخه دی 339 پوینټونه لري او میکسویل چې دی هغه بیا 333 پوینټونه لري او ورپسې په دریم کې بیا سکاټلنډی لوبغاړی دی چې 244 پوینټونه لري نو ټول د محمد نبي عیسی خیل مینوالو لپاره د مبارک وي آباد وي او محمد نبي د نور هم پرمختګ وکړي تر بیا د الله په امان